لدې مخکې مې په جرمني کې داسې څه نه ولیدلي. زه په آلمان کې ژوند کوم او دلته د اډوین جنتري ډېرې مشهورې دي. موخه مې دا ده چې دا د همدې ځای دود یا اختراع ده. خو هیڅ کله مې داسې څه نه ولیدلي چې د روژې د رارسېدو په مناسبت هم پام کې ونیول سي. جرمني کې د مسلمانانو شمېر 5.5 میلیونو ته رسیږي او اسلام له مسیحیت وروسته د جرمني دوهم لوی دین دی او د روژې له پیله تر پایه مسلمانان کولی سي د دغو کڅوړو په خوږو روژه ماته کړي. په اصل کې په دې کار سره هغوی د اختر رارسېدو ته ورځې شمېري. په فرانکفورت کې یوه مراکشي مېرمن د دې جنتري د اصلي نسخې په جوړولو سره د خبرونو سر ټکې سوه. هغې په پیل کې د دې د جوړولو لپاره د شیدې جوړولو شرکت موندلو کې ستونزه لرله، ځکه په 2014 کال کې جرمني کې اسلاموفوبیا خطرناکې کچې ته رسېدلی و. خو دا وایي وضعیت هغه وخت بدلون وکړ چې کله په 2015 کال کې انګیلا میرکل 1 میلیون کډوالو ته د هرکلي پر وخت وویل موږ دا کار سرته رسولی سو. ټوله دې پرېکړې خوښ نه وو، خو ډېرو ویاړ کاوه چې هغو کډوالو ته غېږه پرانیستې چې ډېری مسلمانان وو. خو د ځینو نادولتي بنسټونو د موندلو له مخې اوس مهال جرمني کې اسلام ضد مفکوره یو ځل بیا په زیاتېدو ده. په ځانګړې توګه په 2023 کال کې د حماس له بریدونو وروسته او د AFD ګوند په راڅرګندېدو سره چې وایي مسلمانان د دې ځای نه دي، نو ښایي له همدې امله د دې جنتریو پلور نن هم خورا ځانګړی او معنا لرونکی دی.